السلام علیکم ملګرو. سهار وختي دیو لایو سٹارټ کړی وو چې زه ورغلم لایو ته، نو دې نور احساس ولا مسخر لاواله یو د دې د خولې دا وینا وه چې سل تولې سره یو بي ام ډبلیو ګاډی یو کور بنګله دا مال علي زه به ورسه واده کوم. ما سیدولي شاه ته خبره وکړه، سیدولي شاه एकदम بالکل صحیح دی اکسپټ شو. بیا دیو دا منافقت کوو چې د شپې د 12 بجې پورې خو دیو د دې خبرې نه منکر ول موږ نه ده کړی. سیدولي شاه څه وکړو منکر ته وای موږ نه ده کړی، قسم هم کوو قرآن هم کوو او د ماته ول کاغه ته قسمونه قرآنونه خوري ته چې کړی د مالک زما په قسم تی خین کې کو داغو و چې نه خو ټول قسمونه خوري. د شپې چې کله ریکارډینګ راغی او دی ورته چې هو ثبوت خو په لاس ورغی نو به لایو سٹارټ کړه. نه ثبوت بیا لایو سٹارټ کړه چې به دې شی چې نه 300 تولې او 15 ګاډي او 15 بنگلې او لکه مطلب دې خبره کوي چې ناممکنه ده. ګوره زه ته یو خبر کوم نور احساس تر خبر په غوګونو کې ده کو استاد خیل زه به دا خبره وکم او د سیدولي شاه کوی وته ولده لکه یو کو 15000 تولې لکه یو کو دلانه کوي تر د پنوم باندې ناشته ته بل یو طرف تم نشتل سیده دا خبره دغه نو باسه چې زه به ناممکنه خبره کوم او سیدولي شاه ماته خور وای. د سیدولي شاه کو د 15000 تولو واس کېدو 15000 بل کوي کو د وی تولې واس کېدو وی تولې کې په صادر کې بوس راځي کې نه بوسه ځکه ته د پنوم باندې یادېږي او په موجوده کې چې ته په څنګه کور کې اوسېږي دا کې په شان ډیمانډ وکړه 50 کور دلالم او داسې ناممکنه خبره مکوه به خدای خبره مکوه د پدې باندې سړی پوهیږي په دې خبرو نه خلاصيږي نه پیدا کېږي او ته دې سره پرسنل کې رابطه وکړه چې دې څومره وس کېږي ته څنګه عامل خوخته څنګه د کور خوخته په کوم ځای کې اوسېدل غواړي چې دا غي مطابق دا پروګرام جوړ کی او دا ته خپل خبرو کې ته دې تر خپل خبرو کې او دا خبر ډان شوی دا کو زر تولې او کو وتولې او کو صادري په دې کې نور هیڅ سم نه کېږي په دې کې کوششونه مکوه. او دا د افغانستان دی په خدای یقین وکړه دې څو ویلو ولا 300 تولیم صحیح دی سم ده 300 تولیم صحیح دی خو صحیح جرګې ته کین هر څه ته زه ورکوم چې کوم ځکه دې تابعدار افغانستان کې پاکستان کې سعودي کې چې کوم ځکه غواړي. زنده باد افغانستان او زنده باد پاکستان. مونږ ټول رونه یو لر او بر یو افغان او دا پکې نشته چې باري چې د افغان د زما رور دی چې پاکستاني پښتون د افغان رور دی. مننه.